د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ به او د ژوند چارې به په ښه توګه پرمخ ځي. اسلامي امارت په افغانستان کې د جیش محمد د ډلې مشر مسعود اظهر د حضور رد وکړ او ویل چې نوموړی د پاکستان له ملاتړ برخمن او هملته فعالیت لري. د پاکستاني رسنیو د راپور په اساس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي لیک کې له اسلامي امارت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر پیدا کړي ونیسي. هغه اسلامي امارت وایي چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې نشته. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په پاکستان په خپله خاوره کې د جیش محمد ملاتړ کوي او دا ډله په یاد هیواد کې د خپلو موخو لپاره کاروي. ښاغلي ذبیح الله مجاهد په خپلو څرګندونو کې وویل دا خبره موږ په رسنیو کې واورېده خو سمه نه ده. داسې هېڅ غوښتنه موږ نه ده سوې او له دې نه مخکې د جیش محمد ډلې مشر دلته نشته په افغانستان کې او دا هغه تنظیم دی پاکستان کې اوسېدلی سي او د هغو خپل حکومت تر حمایت لاندې یو څوک دي. په هر صورت په افغانستان کې نه داعش شته نه داسې غوښتنه موږ سوې. موږ هم دا خبرونه واورېدل او غبرګون مو دا ده چې دا واقعیت نه لري. په افغانستان کې موږ د شاته اجازه نه ورکوو چې هغه د دیجې نه د استفادې په صورت کې له نورو ملکونو ته تهدید پیښ یا ستونزې پیښ. دا چې پاکستان په افغانستان باندې دا دعوه کوي چې مسعود اظهر په دغه هیواد کې شتون لري، پاکستان هیڅ ثبوت هم نه ده وړاندې کړی. بلخوا مسعود اظهر چې د جیش محمد د ډلې مشر د پاکستان لخوا حمایت کیږي او د هند پر ضد یې د خپلو ګټو لپاره استعمالوي او دغه دعوه په افغانستان باندې یوازې د نړیوالو دې خواته مخ اړول دي ترڅو نړیوالو ته وښیي چې لا هم په افغانستان کې ترهګرې ډلې شته او افغانستان حکومت ته نوي مشکلات جوړ کړي. د اسلامي امارت په تیره دوره کې په پاکستان کې سفیر ښاغلی ملا عبدالسلام ضعیف د پاکستان د دې خبرې په اړه په خپل ټویټر کې یو ټویټ کړی ده. نوموړي په دې اړه ویلي دي په 2001 میلادي کال په اسلام آباد کې د دغه هیواد پخوانی داخله وزیر جنرال معین حیدر د 21 نفرو لیست راکړ او دعوه یې لرله چې دا نفر په افغانستان کې دي او دوی ته مطلوب دي چې په سر کې د سیف الله اختر نوم و او داسې نور و. ما لیست بیرته ورکړ. ورته ومې ویل جنرال صاحب دا لیست خپلو څارګرو ادارې ته ورکړه چې معلومات درکړي. هغه غوسه شو، ویې ویل چې زه ټوکې نه کوم، دا تروریستان دي. ما وویل زه هم رښتیا وایم ځکه چې تېره ورځ مې د سیف الله اختر سره د هغه په غوښتنه ما په خپل دفتر کې ملاقات وکړ او ته یې له افغانستانه غواړې، ته داخله وزیر هم یې او د خپل کور معلومات هم نه لري. د پاکستان د مسعود اظهر دعوی د دوی د مجبوري تجارتي لوبه ده. واکمنان باید د دوی داسې نامشروع تجارت ته موقع ورنه کړي. همدارنګه د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د پاکستاني جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې. غواړو په ډاګه کړو چې اسلامي امارت په خپله خاوره کې د هیڅ هیواد مخالف وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همداراز پر ټولو اړخونو غږ کوي چې بې له کومو شواهدو او اسنادو په داسې مواردو کې له بېځایه تورونو ډډه وکړي. دا ډول رسنیز تورونه پر دوه اړخیزو اړیکو منفي اغیزه لرلی شي. مسعود اظهر چې د جیش محمد د ډلې مشر ده په پاکستان کې فعالیت لري. هغوی د ملکنډ په سیمه کې ښکاره روزنتونونه لري او په هلته روزل کیږي او له هغه ځایه د هندي حکومت پر وړاندې د پاکستاني اهدافو لپاره فعالیت کوي. که څه هم په ظاهره توګه دا نه ده څرګنده چې پاکستان دغه ډول، خو ظاهرا کارپوهان دا وایي چې پاکستان غواړي په دې توګه د هند او افغانستان ترمنځ جوړېدونکې اړیکې زیانمنې کړي ځکه د هند او افغانستان ترمنځ پیاوړې اړیکې د پاکستان په زیان دي. بلخوا اسلامي امارت تېره ورځ د یو نوي ترانزیتي کانال له لارې د چین او قرغیزستان له لارې افغانستان ته د تجارتي اموالو یو نوې لار پرانیسته. په دې لار باندې چې له چین څخه قرغیزستان او بیا افغانستان ته راتېرېږي د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د چیني موادو رالېږدول ترسره کیږي. دغه لار د پاکستان د لارې په نسبت ډېره ارزانه او موثره لاره ده چې په ډېره اسانه توګه مالونه د افغانستان تر سرحده را رسول کیږي او د لارې مصارف یې هم کم دي او بل طرف افغانستان د ګاونډیو د انحصار هم خلاصیږي.
د اسلامي امارت ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد د خپلو خبرو په جریان کې ویلي چې دوی له پاکستاني حکومت څخه هیڅ ډول لیک هم نه ده ترلاسه کړی. هغه دا رد کړل چې ګواکې پاکستان افغانستان ته په دې اړه لیک لیږلی ده. همدارنګه د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه د دې یادونې کړې چې دغه ډول ناسمه څرګندونې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بل خوا تېره ورځ د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو د ډنډې پټان د مقبولې په سیمه کې نښته کړې ده. دغه نښته وروسته له هغې رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غځېدلي تار نږدې سره پوستې جوړې کړي چې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا یې مخنیوی شوی چې له امله یې نښته رامنځته شوې. د دې نښتې له امله پاکستاني ځواکونو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو دا چې افغان طالبانو ته څومره تلفات اوښتي دي په دې اړه ښکاره نه دي ویل شوي. خو د اسلامي امارت یو بل ویان بلال کریمي په یو ټویټر پیغام کې ویلي دغه نښته وروسته له هغې رامنځته شوه چې پاکستاني پوځیانو د ډیورنډ کرښې سره نږدې نوې پوسته جوړوله. افغان سرحدي ځواکونو د هغوی سره د خبرو لپاره نږدې ورغلي وو چې د پاکستاني ځواکونو لخوا ډزې پرې شوي او په مقابل ډزو کې پاکستاني ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي. که خدای کول خزان بلری شي، بهار بشي، ګل ګلزار بشي زمونږ وطن. که خدای کول خزان بلری شي، بهار بشي، ګل ګلزار بشي زمونږ وطن. که خدای کول خزان بلاړ شي، پسرلی براشي، نوی دوران د ازادۍ او خوشحالۍ براشي. د دښمنۍ په ځای ژوندون د ورورولۍ براشي. دا د الحاد ټغر بټول شي، زمونږ وار بشي، ګل ګلزار بشي زمونږ وطن. دا د الحاد ټغر بټول شي، زمونږ وار بشي، ګل ګلزار بشي زمونږ وطن. که خدای کول خزان بلری شي، بهار بشي، ګل ګلزار بشي زمونږ وطن. کارګر بزګر با سره ورونه وي، قتلان بنوي، اسلام بخپور وي، په هیواد کې ملحدان بنوي. نبوي خلق او نه پرچم او دهریان بنوي. دا د روسانو ګوډاګیان واړه پودار بشي، ګل ګلزار بشي زمونږ وطن. دا د روسانو ګوډاګیان واړه پودار بشي، ګل ګلزار بشي زمونږ